د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تېره اوونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پالیسي تایید شوه. دغه غونډه د روان 1404 مرستیال د سرطان میاشتې په لومړۍ نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پالیسي لیدلوری پر اسلامي اقتصادي نظام ولاړ پرمختللی او سوکاله افغانستان او موخې د پانګونې د جذب او پراختیا لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د اشتغال کچې لوړول او د بېوزلۍ کمول، پایدار اقتصادي پراختیا او وده، د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او اسلامي ټولنیز عدالت ټینګښت دي. دغه اقتصادي پالیسي به د هیواد د اقتصادي فعالیتونو په همغږي کولو، له منابعو څخه د غوره ګټې اخیستنې او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې مهم رول ولري. د اقتصادي کمېسیون په دغه نوبتي غونډه کې له اجنډا سره سم د نورو موضوعاتو په اړه هم بحث وشو او په اړه یې لازم تصامیم ونیول شول. د روان 1404 مرستیال د جوزا میاشتې په 11مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ رالي شورا 4مه فوق العاده غونډه ترسره شوه. د سټنډرډ رالي شورا په دې غونډه کې هیواد ته د بې کیفیته تیلو د وارداتو د کنټرول او مخنیوي په اړه بحث وشو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل په هیواد کې د اقتصادي ثبات او د عامو هیوادوالو د روغتیا خوندي ساتلو په موخه اسلامي امارت د بې کیفیته وارداتو د کنټرول لپاره یو لړ مهم او ګټور ګامونه پورته کړي چې دا هڅې نه یوازې د داخلي بازار کیفیت ته وده ورکوي بلکې د مصرف کوونکو باور هم پیاوړی کوي. محترم صاحب اقتصادي ثبات ته د رسیدو او پر ځان بسیا افغانستان لپاره د معیار او کیفیت پر ارزښت ټینګار وکړ او دا نه یوازې د صنعت، سوداګرۍ، کرنې او تولیداتو د کیفیت تضمین لپاره مهم وبلل بلکې د صادراتو زیاتوالی، د مصرف کوونکو د حقوقو خوندیتوب او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي لپاره یې هم د هغه پر رول ټینګار وکړ. د سټنډرډ رالي شورا په 4مه فوق العاده غونډه کې د نفتي توکو په برخه کې 6 سټنډرډونه او 50 ازمایښتي کړنلارې تصویب شوې. دغه سټنډرډونه د ډیزلو، پټرولو، مایع ګاز او پایدار کاندنسات ګازو اړوند و چې تصویب یې د نفتي توکو د کیفیت د لوړولو په لور مهم ګام بلل کیږي. هر الوشت خاور بدی بیا ټکل خوند کړم.